مهرباني. او چې کوم سړی د حقانی د مدرسې دفاع کوي لا دلته راځي او یا چې تاسو ولې د حقانی په مدرسه پسې خبرې کوي بیغه د اخبار دا دوه خبرې کافی دي چې آیا مسلمانانو تاسو ته دا معلومات نشته چې د حقانی مدرسه په کوم هیواد کې ده په پاکستان کې ده که نه ده ولې د حقانی مدرسې شعیب صاحب مایک بند کوي شعیب صاحب حقانی صاحب مایک بند کوي شعیب حقانی ته د ایران منډي په مقابل کې جهاد نه کوي تاسو ګوري دومره لږ سوچ وکړئ لږ فکر وکړئ افغانانو خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ ولې دومره د غفلت په خوب ویدئ دا د حقانی له مدرسې نه چې د تا د وطن د اخبار د شرعي نظام فتوی هم راځي د جهاد فتوی هم راځي د هر شي هر امر تا ته له هغه ځایه راځي ولې دغه حقانی د اوس ولې داسې نه ویلي دغه سمیع الحق او بل دغه څومره چې یې خواته دي د پټکول دا ولې داسې نه یایي چې د هیره منډي و فاشخانه د بنده یې کوي دا شراب خانه بند کړي دا فلمونه او دا مجری او دا جوا او دا قمارباز یو ملت غوژونیس تا ته وخت در کوم یو ملت غوژونیس زه په ثبوت تر ثابت کوم چې په پاکستان کې خور لور سره نکاح کړي په جیلم کې او یو پنجابي ملای نکاح ورتړلې زه په ثبوت تر ثابت کوم چې په پاکستان کې خلک راجکسي وي دي لکه بروي مړي راکشلي زنای ور سره کړي زه په ثبوت تر ثابت کوم چې په خلکو خرو سپي خوړلې دي زه په ثبوت تر ثابت کوم چې خپل خوندې او مندې چین ته ور کړي دي یو عالم غږ نه د پورته کړی چې ولې تاسو دا کوپارو ته خوندې او مندې ور کوي زه په ثبوت تر ثابت کوم چې د پاکستان وینا ملک او دغه نوري انډیا ته تللی دي ورې د خپل دشمن سره شپې سبا کړي دي ثبوت یې وسم په یوټیوب باندې پروت د حقانی مدرسه ولې ورې ګنګي ولې آلته ګنګي چې یو خور ورو نکاح سره د حقانی مدرسه ولې ګنګي ملک د کوم ځای ده یو سات غوژونیسه کته چې مسلمان خو صبر وکړه یو ملت شل کاله به د عمر نه دومره بدتمیزي مکه غوژونیسه ګوره بدتمیزي ګوره ما تاسو ته اول ویل دي ته الله تاسو له تاسو درغله ما تاسو ته ویل څه یو ملت غوژونیسه یو ملت صبر وکړه لږ د مجلس ما ته ته کنه واستو هغه کنه تا ته خپل ټیم درکول لږ د مجلس ادب زده کوي بیا د یو مسلمان لایف ته ورځي ګوره کسان تاسو ته دلته ناشتي ګوره چې قاری صاحب خبرې کولې زه هیوادمل او د بل شعیب حقانی دا ټول غلي ناشتو تر رینای مکه زالش کې ادب زده کوي ورې لږ انسانيت زده کوي ته دی وطن ګوره اصول ګوره دماغ پکتیاوال صاحب اصول داري ګوره ته خپل ټیم اخلي خو ما ته هم ټیم راکا تاسو سره صبر پیژن ته ته مش ټیم نه قدر دا 2000 کسان به وي چې دغه سړی سره ظلم وک تا ته خپل وخت درکو کوم تا ته وخت حاضر وغږی ما پریز دغه چې دا خپل مایک دی بند ک هو زه درته ما نوم دې خپل نه لیکلای غنی بابا دې لیکلای دا زه درته ما چې مسلمان اوروره او افغان اوروره لش سر خلاص کا خدای ومنه رسول ومنه ګوري دا نظام کې د افغانستان تا مخکې چې دلته لایف ته راغلی تا وویل چې کوم یو سړی د په شرع برابر ده په دې نظام کې ما درته وویل چې کوم یو سړی د شرع خلاف ده په دې نظام کې ظالمه د چا د طالب غوندې خو د چا خور امور په کابل کې نه درولې چې لختې ورته نیولې خړپه خړپه خاوس خبره ده ورسېده صبر وکړه صبر ما ته بیا په یو ور جواب راکړه صبر وکړه تاسو چا ته ټیم ورکوي نه تاسو لایف کې دا کیسه ده کنه مله زه درته هم چې ما خبره نه مکه پریده چې دا مسلمان وغږیږي دا طالب غوندې د چا ور په زور نه دور مت کړه چې به خامخا ماته مړی راکې کني وزنم دي د طالب غوندې چاته د سن دی ویل ستا ولې ګیره پریشه ولې در خیالي خود مختار ایت ته به خدای ته ورځي هو یو سړی په دغه نیولای د شولې د قران ته توهین وکړ یو دولتي سړی تر مخ ته قران او رسول او دغه دین او دغه وطن ته توهین نشي کولای د طالب په صف کې کوم خلک ولاړ دي والله لازم چې دا نن زغه جزم دلته دا طالبان په ما باندې هر رقم ټاپې لګي چې سبا زری د صف کې ودرېزم دای بیا اشتر دغه پکتیاوال نه پوخ مسلمان اتستان غلیدلې او نن دا بالکل مسلمان ده نو سر خلاص کی ظالمانو دغه اردو ته دغه نظام ته توهین وکوي دماغ خبر نظام په دې اردو کې دماغ د تا زمن ورونه دي پاک مسلمان دي دماغ ته وسوای کنه کوم یو سړی د افغانستان کې الا بالله بس کته کده د سی وای تاسو سماته ټیم نه راکوي بیا د ما ضرورت چې تاسو لایف ګورم شه مهرباني ګوره مهرباني وکړه ګوره ورځ ولاړ
ورځه پکتیاوال صاحب که ته پښتون یې ته به ولاړ شې ورځه که ته پښتون یې ته به ولاړ شې ورځه ته د خبرې جواب درکوم کنه اوس پکتیاوال صاحب صبر وکړه کنه که ته پښتون یې ته به بد وکړې استما ته جواب راکړي ته به پښتون نه استما ته جواب راکړي ته ورځه زه پښتون یم تا ته به جواب درکړم لایف نه مې کوز نه کړي که ته رښتیا طالب یې تا طالبان ګران ته به د ما د سوال جواب نه راکړي ته به له دې زه تا سوال جواب درنه کوم دا د ما بې غیرتي ده دا د ما بې غیرتي ده زه تا سوال جواب درنه دا کېدای نه شي خبرو ته پرېږده تا خبرې پوره کړې تا د خبرې جواب درکوم دا ته نورې خبرې وکړه غیرت ته غوښ خو ونیسئ خبرې ته پرېږده تاسو لر کې خدا کا کنزاونه علاوه فحاشینه علاوه نور بل شي چلیږي موږ هغه ته وایو چې ته خو غوږ منطق کنزا نشي کېدلی ته خو غوږ ونیسه بې غیرته به تاسو نور څه ته وایي انسانیت زده کړه دغه سړي بودیز زده کړه بې غیرته به نور څه ته وایي تاسو بې غیرته موږ د سړي ته یو لکه ته خبرې ته غوږ نه نیسي ګوره تا څو منټه خبرې وکړې ما ته ټیم راکړه ګوره قاري صاحب څه په اصولو باندې خبرې کولې هغه ما ته هم ټیم راکړه خپل ټیم یې ما اخیسته ته خپله خبرې کوې موږ ته ټیم نه ترې راکړې ښه پرېږده نو پکتیاوال صاحب هیله کوم مهرباني ښه خو وکړه خبرې وکړه زه غوږ درته ونیسم ګوره د دا خبرې وکړې که نه په افغانستان کې داسې کس نسته چې هغه په شر باندې برابر نه وي پوه شوې که نه زه تا ته اوس نشاندهي کوم هغه ما د تا خورګانې ما د تا مورګانې ما ته اوس لږ بند کړې ما خبره ته اوس لږ غوږ شه څه د شپې به راغله انګریزان به څه د شپې به راغله انګریزان به ورسره وو دوی به مخکې وو انګریزان به شاته وو رابغله دننه ما د تا د خور د مور په اوربل کې به یې لاسونه اچولي وو لاسونه به یې وهله او ته وایې څه د منګه اردو او د منګه افغانستان امنیت څه الکاذبین لعنت الله علیک په دې مکر او فریب ګوره قاری صاحب ما پکتیاوال صاحب سره پرېږده تاسو نه لري ولې زه تا پرېږدم په دې مکر په دې فریب په دې شیطانات په دې منافقت په دې اوښکو دا د ISI د جنرالانو په اوښکو به ته غولېږي د موږ ځوانان پې نه غولېږي زموږ ولسونه ور باندې نه غولېږي په دې شیانو باندې زموږ ولس نشي غولولی دا ته منې ولې د یو پنشیري کور ته وروره نه ورځي د پنشیري د ښځې په اوربل کې لاس نه اچوي زه تا نه دا پوښتنه لرم د تا په کونه کې فساد ده د تا په کونه کې حتمن څه فساد شته ده چې وروره تا ته وروره امریکانی راځي یا تا ته دوستم راځي یا تا ته وروره یا تا ته فوزي راځي تاسو چې دهشتګرد یې تاسو ترورستان یې تاسو وروره وحشتي کړنې کوئ زموږ ټول پښتانه تاسو پې تباه او برباد کړه پنشیر باندې وروره هوایي برید نشته ده په تخار باندې نشته ده وروره په کوهستان کې نشته ده د دې خلکو په سیمو کې نشته زما ستا په سیمه کې دا غش ځکه شته چې ته وحشي یې ته ځناور یې ته د خلکو کورونو کې ولې پټېږې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو اصحاب کرام راغونډ کړ ورور د مدینې نه وروره باندې ډاک ته وتل دا غزوه احد ولې ورته وایي د احد او د مدینې منورې د ښار ترمنځ څو قاری صاحب هغه ګوره دروغ به نه وایي موږ ته هم ټیم راکوئ که نه قاری صاحب دروغ به نه وایي دا په دې مکر دا خو تکراري خبرې دي وروره چې وروره بمباري قاری صاحب اصول دا دي اصول دا دي ګوره قاری صاحب موږ ته هم ټیم راکوئ هغه ټیم نه راکوو تاسو اصول ته صحیح ده خو زه د دروغو خبرې دلته موږ نشو زغملی د ISI د ملا په اوښکو باندې زما قاری صاحب تاسو کوم حقیقت ویلی ده قاری صاحب ګوره تاسو کوم حقیقت ویلی ده چې تاسو ماته ورته دروغ وایي حقیقت ګوره زما حقیقت دا ده چې ستاسو وحشت موږ ته هغه وخت معلوم شو چې کله کابل ته راغلی او یو اسیر مو ونیو بدون د محکمې مو په دار وخېځاوه د طالب ملا عمر چې هغه ښه طالب د ملا غوث و چې هغه ښه طالب د ملا احسان الله احسان و چې هغه طالب د مولا رباني وو چې هغه ښه طالب د مولا عبدالرزاق و مولا عبید الله وو هغه ښه طالبان د وحشي ځناورانو ډاکټر نجیب امونی و بدون د محکمې نه په دار باندې ولې وخېځاوه دلته ووایه دا کار طالبانو کړی ډاکټر نجیب خبره دې وکړه ما خبره خو مو واوره که نه قاری صاحب نو خو ته وایې چې حقایق اوس دا حقایق دي که نه دي لاس ورځې په کابل کې نه وشوې لاړې ټول د شمالي باغونه مغه کړل نو زه ستا دا وحشت بیا څنګه بیا په ما باندې راځي قاری صاحب ما ته تاسو ټیم راکوئ که تاسو خپله غږېږئ بیا خو موږ مکر به نه کوې اجازه نشته توهین به نه قاری صاحب دلته به چټیان قاری صاحب دغه نجیب و دغه ډاکټر نجیب دغه ډاکټر نجیب و چې د تاریخ تاسو لولای نه رسید خبره دغه ده دغه ډاکټر صاحب تاریخ تاسو لولای نه دغه ډاکټر صاحب تاریخ تاسو ولولای کنه دغه ډاکټر صاحب د تاریخ نه تاسو لږ ځان خبر کړئ د تاسو د افغانستان کې څونه وینه توی کړې ده دغه ډاکټر صاحب د منګه د تاسو افغانستان کې څونه منډې کونډې کړې دي دغه ډاکټر صاحب د منګه د تاسو افغانستان کې څونه وحشت او ظلم کړی ده ته د ډاکټر صاحب په دې خوله باندې مبارک نوم هم یادوي چې شهید ده بیا شهید رحمه الله
رحمه الله ودرېږه ته بیا کله چې ته اوس لګیا ته ډاکټر یادې توهین مه کوه توهین مه کوه ګوره تا غوندې وحشیان د خاورو لاندې خاورې کول بیا دې ګوره ستا غوندې وحشیان ګوره که ډاکټر دغه تاسې کاري صاحب دغه تاسې غبن ده څنګه کوزوي بار بار دغه تاسې غبن ده کنه دغه تاسو دوکا او پراټ دغه رسالت نه خبره کوزوي خبر اورئ نه تاسې ګوره تاسې په غبن فاحش کې تربیه شوي یاستئ ګوره که ډاکټر نجیب ملامت تاسې محکمه پې وکړه تاسې هغه د محکمې سړی نه و وکاري صاحب د محکمې سړی نه و هغه د پانسي سړی و څه پانسي کا په کوم حکم په کوم حکم د منګو د تاسو په افغانستان کې مندې کونډې کړې وي ظلم یې کړی و خلکو ته معلوم و څه قتل عام یې کړی و د قاتل و د خلکو قاتل و دلته صبر توهین منه کوي هیڅ ځای بدل نه جوړ کم دلته په دې مرګ خلک به ډاکټر نجیب نوم نه اخلي هیوا باندې دلال مولا عمر د کونی کاری صاحب دماغ خبر اوره کاری صاحب لږ دماغ خبر اوره تاسو دواړه صبر وکړئ ولس به وګوري ولس ته وګورئ دغه د طالب مفکوره ده زه خو تاسو ته وایم چې د طالب مفکوره ده چې مغز لري کا غول پکې کېده آیا په شریعت کې د محکمې نه بغیر د یو اسیر وژل شته کاری صاحب بیا ادبي مه کوه بیا ادبي نه وروره ته څه ته بیخي غب نه پاهیش ته روان کړی بیا ادب ته توهین کوي توهین کوي پکتیاوال صاحب زه غواړم د دې سړي څیره د طالب څیره ولس ته معلوم کړي پرېږده چې توهین وکړي پرېږده چې هغه وکړي زه دنه دا پوښتنه کوم کله طالب وچالاو تا کله مخکې کله د طالب څیره ورته معلومه کړې تا په خبرو په کاری صاحب څوک ځینې نو وچونیا زه تا ته وایم چې د اسیر وژل بغیر د محکمې جواز لري ته دا په قرآن او حدیث ثابت کړه ګوره ته د ما خبرو هغه ټیم کې محکمه مته دغه پانسي کاوه کاری صاحب پوه شوې دغه ډاکټر نجیب دی و دغه ډاکټر نجیب د افغانستان دغه تور چرخي جیل نه به راباسه 400-500 کسان به د ورځې د چې کول پانسي کول دغه ډاکټر نجیب جنایاتو دغه ډاکټر اسیر په کوم محکمې خازه بغیر د محکمې هغه په کوم آیت یا په کوم حدیث اوس بس دویم چې ته کافر یې بغیر د حدیث نه په خپل سر چې کار کوي نو ته کافر یې خاطر ما خبر اوره خاطر ما اسیر نه دی اسیر نه دی وال پکار ته خوارج دما خبر خو وسواره کنه تا نه پښتنه کوم کنه ته فتوا لګای کنه ته د حدیث او د قران په روح باندې ته د خلکو باندې فتوا لګولای شي کنه ته اوس ماته دغه باره کې فتوا راکا ماته دغه حکم دغه باره کې حکم صادر کړ چې د افغانستان دغه وسنی اسیران ډیر بلری نه زو هغه ډاکټر نجیب ته بنزو دغه وسنی اسیران ته بلار سو چې دغه سورې د مخ کې په پولیس چرخي جیل کې وال او نه کسان په شهادت ورسول حکومت ته زه حیران پاتې ما د افغانستان حکومت ده وخت چې تاسو ته د ډاکټر نجیب راويستل او په څلورلاري کې دغه زړول تاسو ته جواز لري نو بیا دغه خري چې په پولیچرخي کې ساتلی دا به ټول هم سره وزړول شي ګوره بیا ادبي کول ګوره ماته ته ویل بیا ادبي چوکاټ نه راتل پکار انهم الا كالانعام بل هم اضل انهم دا خو کاری صاحب دغه د امریکای لمنې سنیول دا خو دغه په ځمن کې راځي دغه آیات په ځمن کې خدای خلک راځي پنجاب لمن نیولې پنجاب د انګريز وروره یو ناروا بچای ده ناروا بچای پیګ ناروا ته تاسو په عربي کې حرامي وایي حرامي ګوره هغه سور انګريز کاری صاحب هغه لک حقیقت وایي لک حقیقت نه کار واخله خلک زندانیان دي دا د پنجاب ناروا بچی دي د دغه ډاکټر نجیب دغه آیات زمن تراسه یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین خدای په دې آیات عمل لري پنجاب صادق د دماغ خبره خو څوره به تا ټیم در کوم کنه کاری یعنی وکونوا مع الپنجابیین ګور دماغ ما طلب ټیم راکا کنه بیا ته په خپل تفسیر په یعنی پنجابیان دي ګور ته دماغ خبره خو اورا کنه تا ولې جواب ولې تختې زه تا ته وایم چې په کوم آیت او حدیث د ډاکټر نجیب مرګ تاسو جواز درلوده ګور ته ما نه پوښتنه وکړه ماته ویډیو شیر کوي ملګرو چې هیبتي مې رانیولې چڼې مې رانیولې چڼې ګور کاری صاحب ما خبره دماغ خبره جواب تارانه کړ نجیب مرګ په کوم آیت او حدیث جواز درلوده ته دا وایا ګور د قاتل مرګ روا ده که جایز نه ته ماته وایا حقایق وایا ګور چڼې زه تا ته حقایق وایم چې ستا وحشت چې په کابل کې د قدم کې خو د پاول ورځ خپل وحشت ثابت کړ خپل خوارستوب د پاول ورځ ثابت کړ نو زه دا حق نه ده کاری صاحب دغه نوم کاری صاحب بیا چې تاسو له پراسه غراغه ان شاء الله بیا به درځم په دغه نوم باندې د ما د موبایل بیټری ختمه سره کاری صاحب زای تا بیټری به ډیر ختم شي د مولا عمر بیټری هم ختم شو د مولا منصور مولا عمر نه د الحمدلله هغه د من شهید ده
ګوره اته میاشتې کېږي د ملا عبد خان ملا عمر یو قاتل دی ګورا د نو ما ته اول نو ویل سي د قران په روي سره اذا آیات په روي سره تاسو د قران به حرمتي مکو ول فواحش الا اللمم ما ته اول ویل سي د قران د حیاي باطنه د فواحش باطنه اجتناب تاسو بیا هم په خپل کې هغه کنځا او هغه درې ټول شمالي والو قاتل ده وكونوا مع العیسی د شمالي تاسو خپل مات کې سره جوړیږي تاسو خپل مات کې سره جوړیږي قاری صاحب طالب یو کفري شبکه ده تاسو لمانه ځان مسلمان ثابت کړئ دلته قاری صاحب ډاکټر ډاکټر نجیب نوم واخیست بیا چې ګیله ونه کړي چې ولې پکتیاوال کنځاوي کوي قاری صاحب تاسو خدای الله خدا سر ولې کنځاوي کوي هیبتي راولې قاری صاحب لیازو کو وسمې د قاری عیسی لیازو کو قاری صاحب نجیب نوم څوک په دغه رقم مرداړه خلو واخلي زی په مور او په خور سره پنه کوم کله دې قاری عیسی نه واده ورته قاری صاحب کنځار واوري دي ګوره دې مور او خور چانه دا وړي ها تاسو ما دلته خلکو ته ور پیژندلای وې چې ډاکټر نجیب وسم پکتیاوال لري وارثان لري ډاکټر نجیب ډاکټر صاحب خو خور ولا واده ورته کنه ډاکټر صاحب ستاسو لایټ نه دغه خبرې شروع دغه خبره خلکو ته دغه ادب خلکو ته ورته دغه سره خلکو ته ورته واده ورته قاری صاحب د نکی معلوم دی چونیا ته دا جواب راکړه چې په کوم آیات او حدیث ته د ډاکټر نجیب مرته جواز پیدا کړ نو تا ما پوښتنه وکړه دا اوسنی لري بنځو ډاکټر نجیب ته تاسو اوس ولې دا شهیدان کړ وروره د هغه ورځ نه د وحشت را شروع شوی دا نو زه څنګه پوښتم چې تاسو څه کې بدل سو په دې ته ته وایې چې وروره یو دوه درې غزا کپن په سر در وتړي وروره تا نه سړی جوړ شو خو هغه وخت د وحشت شروع ده خو ته ما ته دې هغه وحشیان دي ک چینجینګ راغلی چې له خوشبینه سو منګم د سره یو ځای شو الحمدلله هغه ته هم وحشیان نه وسم وحشیان نه دي څنګه وحشیان محکمې نم یو وزیر په کار وزړاوه خو دماغ خبره ته قاری صاحب دماغ خبره ته وسواره کنه جواب راکا تو بنو هدي دماغ خبره ورا قاری پکتیاوال صاحب د تاسو په لیب نه د مور ته خور کنځا وکړلې کدا په افغاني پښتون او اصل پښتون ود کې د پښتون روب بده کنځا نه کولې بی غیرت بچای ده پکتیاوال ته بس هغه طرف موړه ګوره پکتیاوال صاحب نه زه هیله کوم چې لک سکوتو کې مای بند ک ما ورته ویل پکتیاوال د تا چونی خور د ما خور ده خیر ده پکتیاوال څخه کنځا وکړې ما د تا خور وایم د تا مور نه مې دې کړه قاری صاحب نه مې دې کړه ما درته کمه باندې کړ بیا درته کم کړي وقاری صاحب لعنت وقاری صاحب دا په خپل غوګونو واوري د لعنت الله علی الکاذبین دا ګوره نو خو ته باس کنځا ته ولې وړې ته اوس دا فتوا ورکړه ډاکټر نجیب مو په کوم آیات او حدیث په دار وزړاو دا فتوا خو ګوره قرآن او د حدیث نه ته پتوې صادره ما ته نه فتوا وغوښته دا اوسنی شهدا تاسو شهیدان ګوره د ما فتوا خو دا ده چې وحشیان یاست دهشتګرد یاست قاتلین یاست غاصبین یاست جاسوسان یاست نوکریان یاست په شیطان خانو کې رالوی شوي شیطانان یاست زما خو فتوا دا ده ته د خپل فتوا ورکړه ګوره د ما فتوا وسواره قاری صاحب اوسوي د ما نه منې موږ ته خو ته صحیح معنی ته د قرآن او حدیث د فتوا ورکړه چې تا ډاکټر نجیب په کوم دلیل په جواز ورکړي چې هغه زه تا ته فتوا درکوم کنه وقاری صاحب زه تا ته وایم کنه ګوره قصاص په قصاص باندې ختميږي دا قصاص به څوک کوي وروره ها دا ډاکټر نجیب کړه دا وروره دا جیل به اسیران دا باسرونه کول به محکمه دې په وچله ولکه وحشیانه راغللې تا خو لاکونه په چوکۍ وروره ته ماته وایه ته یو سړی معلوم ده ولس ته معلوم ده ګوره د ما د تا خبر اوره حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله په خلافت کې د حضرت عثمان رضی الله عنه هغه ته چې رضی الله وایي دغه زیره ک دوات ده زواده خاطر تلفظ کیږي رضی الله تعالی رضی کاری ته خپل پته نه سره تجوید نه خپل د وخت رضی الله ویل خو ویډیو دلته موږ سره ریکارډ دی بیا وروسته بیا کټ کوم یا در پس شیر کوم خو دماغ خبره ګور سبقت لسانی نه انسان نه کیږي دا خبره دماغ کاری څه واورخه دې زدا بخشش هم درته وکړ شروع سبقت لسانی ته نو سبقت لسانی کیږي دا سمو ته کم دونه غړ والا امر غلا ګور کاری سید لای خو بتاو ریدل حدیث کې سره ایثار کړه ولته عبارت غلط ویلې تاسو غاړ بادار ارباب د لاړ وتختی د وسه راواله کنه زه هغه غلطه غوته ورنه لوا کاری صاحب د خپل واده خلافی دی وکړه چې ته جنرال شمس الله پکتیاوال نه ډېر ته خپل تورو غټ غویا کینه ولې مبین دي کینه ولې دا کنځا کې تا شمس الله پکتیاوال او مبین به پریدو سبب د سو کوستری عمر جمال لا تورسا وایا چې طالبان کابل ته نه وتل آیا وحشت وکونه ک وحشت نه د کړه الحمدلله د اسلامي نظام د قران او د حدیث روشنی په دې کې په افغانستان کې آیات قصاص آیات وای دا په کوم آیات ته قران کې آیات کنه ته معلوم نه تقاری نه وی وای کنه تی وای وروره تی وای ته خو چنه خو ته فتوا جواز ورکوي ته اول آیات وای
بس ما ته ویل چې قصاص په قصاص باندې د اوس آیات تر راځي ما خو د قران نه درته ویلې قاری صاحب تاسو یو ملت ما ته را پریږدئ دا د تاسو په ژبه قاری صاحب قاری صاحب پکتیاوال سره کنځا کوي نه پیږي کومي کنځا درته وکړه بیا راته وایي چې پښتون نه کومي کنځا درته وکړه بیا راته وایي چې پښتون قاری صاحب پکتیاوال کنځا کوي تاسو سره زغږم قاری صاحب کنځا درته وکړه کومه کنځا درته وکړه تاسو نو صبر وکړئ دا چې باس کومه ورته پرې جواب ورکوم زه ته دا وایم چې ګوره راځه چې حق ته حق وایو خدای تعالی د قران روی درړما ولا تلبسوا الحق بالباطل دی آیات سمانا بس دې معنا وکړه موږ خو پېږو قاری صاحب یعنی ته په شرمېږي په معنا یې ته وکړه ګوره تا آیات به ګوره آیات بیانې خو دغه شاګرد ولا تلبسوا الحق بالباطل وای چې ټول ورسې تا په خلو اوري ته ورته وای د تا په قرباني کلمه په خلو باندې سنې داخله راوړي تا په خلو نه راوړي قاری صاحب ما خو زه خو ته قرآن آیات وایم دا خو ټول زما ملاتړي دا د څو زره کسان چې ما ته کینی دا خو ټول عاشقان دي افغانستان عاشقان دي بخینه دي ګوره دغه ایتا مرګري دي قاری صاحب دا دغه ملکونو کې پاتې کیږي اصلي افغانیت نه لري په افغانستان کې ملکونو کې چې پاتې کیږي دوه ورورا سیالیز د کړم چشمیز د کړه ویل چې فرانسویان نه راندي چې فرانسې جوړه کړي جرمنیان نه راندي چې خپل هیواد جوړ کړي دا ته ورور د پنجاب په فتوا دی وطن تباہ او برباد خط شوی منګه الحمدلله امریکا ته شکست ورکړه دغه 50 ملکونه افغانستان ته راوستلي وو ورورا تا پنجابی خو وخت یو پنجابی راغی وای هم نه روس کو شکست دی هم نیټو کو امریکا کو شکست دی خو پنجابی غم نه قاری صاحب دماغ 2% بیټری پاتې یو سوال درنه کوم بیا به در سمبل ورځ زه تاسو وایم چې دغه پنجابی دماغ مخ راغلی تاسو ویل سم نه روس کو شکست دی هم نه فلانکی کو شکست دی تاسو پښتنه کوم څه کمال ده کې پنجابی ده دغه روس دغه پنجابی سره د منګل تاسو د افغانستان طرف ته خو ورسره په پاکستان کې دی لنګ وتاړه په جذبه کې احساساتو کې ځواني وینه دي ګرمه ده زه په یګم چې ایمان نه خلک سوء استفاده کوي ستاد د تقوا نه خلک سوء استفاده کوي ستاد اسلام دوستۍ نه ته چې څومره په اسلام عاشق او مین دي دینه د خلک په خدای سره سوء استفاده کوي ځوانه ای کاش خدای نه خاصه داسې نشي چې دا جهاد ته د جهنم طرف ته بوزي ته خدای چې په دې تر اوسه پورې نه پیږي چې عیسی ورور استفاده کوي آیا زمونږ تاسو په افغانستان کې د جنگونو ګټه اسلام ته ډیر رسیږي افغانانو ته رسیږي او عیسی ته رسیږي زویم خیر د یو پیر په سیړنه تحقیق وکړ ورور مې خدای د جهنم نه وساته خدای د بیزتی نه وساته خدای د غلامۍ نه وساته سید ته غلام نه عزت خسړې لګي او سیړنه وکړه ستا د جنگ کریډټ عیسی اخلي ستا د جنگ ورورا بیرغ عیسی جګي اورورا د عیسی مشر جنرال حمید ګل ویلي چې موږ د امریکای نه پیسې واخیستلې روسته مواد ورکړه یاد رکھو امریکا سے لیتا ہے امریکا کو شکست دیتا ہے شعیب حقانی هغه خو چارج